نن چې کوم برید شوی دی په کابل جان کې په دشت برچي کې په د جنوب په تعلیمي مرکز باندې هزارګانو ورونو باندې هر څومره چې موږ او تاسې دا وغندو کم دی. د اسلام دشمنانو، د قلم دشمنانو، د انسانیت دشمنانو چې نه غواړي چې مسلمانان افغانان په قلاره ژوند وکړي داسې کارونه کوي او همیشه یې کړي په افغانستان کې. افغانان ورونو، موږ په افغانستان کې مختلف قومونه لرو. زه ټولو ته احترام لرم خو ما ته له ټولو نه هزارګان ګران دي، ځکه هزارګان داسې ورونه دي، داسې خلک دي چې صرف قلم او د علم د لارې غواړي چې مخکې لاړ شي. یعنې دا ما په عملي ډګر کې د دې دغه لیدلي. دوه کسانو ته به نه ګورو چې دلته یو دوه کسان راغلي وو د هزارګانو خیر مهربانه دلته په دې 20 کاله دغه کې دلته ورور ظلم کوو یا غلط دغه کوو. هغه په پښتنو کې هم شته، په تاجو کې شته، ولبکو هر قوم کې داسې ښه او بد وي. خو عموما هزارګان چې دي د قلم سره شوق لري، غواړي چې افغانستان ودان شي، افغانیت سره مینه لري، د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ سره مینه لري. دا ما په عملي کې لیدلي. او یو ډېر متحد قوم دی، یو ډېر استعداد والا قوم دی، خو د بده مرغه یو په داسې ځای کې اوسېږي چې د دې وانې دا شی نه ځي راځي. د دې نه مخکې افغانان ورونو په افغانستان کې په ډېر اکثریت سره هندوانو سیکانو ژوند کوو. هغې پسې ورور صاحب مهربانه مجاهدینو راواغسته او نور دا ځمکې ته قبضې کوو او مړه کوو بمونه او داسې مهربانه ټول لاړ وتښتېد افغانستان پرېښودو. اوس هزارګانو سره دا کار کېږي. باید موږ او تاسې د دې غږ بدرګه کړو او هزارګانو ته داسې میسج ورکړو چې تاسې ځان ته ناست یئ، موږ تاسې سره یو، موږ تاسې زموږ ورونه یاستئ، ځکه چې تاسې سره ظلم کېږي او موږ بخښنه غواړو چې یاره ځکه په حیثیت باندې یو پښتون موږ دلته ډېر شی نه داسې ولیده چې هغه د اسلام سره په ټکر کړي. خو افغانان ورونو یو خبره کوم، زه به کېدای شي مرګړي م راولم. زه د 8 کال نه یو چغې ووم چې په افغانستان کې دا جنګ چې دی دا د کفر او د اسلام نه دی. دلته بعضې مټکور راشي وروره صاحب مهربانه لیکلو کې یا دغه کې چې دا خو د جهاد نه منکر سړی دی. اوس سړی زه د جهاد نه منکر نه یم. دا اوس په افغانستان کې د طالبانو د ادارې د حسابه شرعي حکومت اسلامي حکومت دی، ولې دغه کېږي داسې کارونه کېږي؟ او د دې نه علاوه دا 45 کاله موږ څومره کفار وجلي او څومره خپل مسلمانان ورونه وجلي. دې شي ته د چا فکر شته دی؟ زه ځکه وایم چې دا جنګ چې دی دا د کفر د اسلام نه دی. دا جنګ چې دی دا د پښتون افغان په خلاف دی، د هغې د بېسوادۍ په خلاف دی. او دلته صاحب مهربانه دا یو بانه ده ورته جوړه شوې ده چې یاره دلته کفر او خبره ده. نن وګورئ، نن افغانستان کې کفر نشته، نن خو اسلامي دغه دی. امن څه شي امن؟ طالبان سره نور څه شی نه هم دغه ویل چې امن هم لاړو سر یې وخوړو. او هره جمعه بمونه چوي، هره جمعه دا خو په میډیا کې دا خو یو واقعه ده چې راواغستل شي. هر ځای کې په هر تقریبا اوس په هر ځای کې دا لوبه روانه ده. موږ خو همدا چغې وهلې که نه.